ډېره مننه ورور د دې ډېرې خوندورې او علمي غونډې محترم صدر صاحب په سټیج باندې ناستو د ادب استادانو او مخامخ ماته ناستو د قلم قبیلې ملګرو ستړي مه شئ او په خیر راغلئ. عزیزانو، سلیم ناشاد صاحب په دې کتاب پنجای او د فکر او نظر او د شاهین صاحب چې کوم کتاب د سپوږمۍ سره خبرې ټول ناول هغې ته مبارکي ورکوم او د بام مها ډېره زیاته ستاینه کوم او شاباسي ورته ورکوم. ډېر ښکلی پروګرام یې جوړ کړی. د دې نه مخکې هم ډېر خوندور پروګرامونه کړي دي، موږ کتلي دي، خو زه په لومړي ځل باندې د دې پروګرام ته رالم. د سلیم ناشاد صاحب کتاب کونجې چې تاسو مردان کې ورته کونجې وایي، پښتو کې موږ ورته صوابۍ کې کونجی وایو. په دې کتاب باندې ما څه خپل تاثرات د هغې د کتاب نه راغستي دي. د کونجې کې خو هسې ډېر زیات رنګونه دي او ډېره ښکلې مقصدي شاعري ده، خو ما د خپل غرض خبرې راغستې دي، نو دې ته زه مکمل مقاله نه شم ویلی. خو چې ما څه محسوس کړي دي د خپلې نظریې او د خپل سوچ په حواله باندې، نو هغه ستاسو خدمت کې وړاندې کوم. د سلیم ناشاد په شاعرۍ کې د قام پرستۍ اندازې د خوشحال بابا نه پس د خپلې زمانې په شاعرانو کې زه د اجمل بابا او رحمت شاه ساحل نه ډېر زیات متاثره یم او زه خپل ځان د دې سترو مشرانو مرید حسابوم. په ما د دې مشرانو د اغېز وجه د دوی د ګفتار او کردار یووالی دی. دوی چې څه ویلي دي نو عمل یې هم پرې کړی دی او په خپله نظریه باندې ټینګ ولاړ پاتې شوي دي. خو د اکثر شاعرانو د ګفتار سره کردار په نظر نه راځي، لکه چې قرآن پاک وایي الم تر انهم فی کل وادی یهیمون وانهم یقولون ما یفعلون. په ساده پښتو کې دا چې اکثر شاعران د هر دیګ سمسی وي او څه چې وایي نو هغه کوي نه. زمونږ د کل په لیکوالانو کې زما د خوښې لیکوال خان زمان کاکړ صاحب او بل سلیم ناشاد دي. دا دواړه ښاغلي د خپلې نظریې سره سره د تورې او قلم خاوندان هم دي او د جبر په حالاتو کې هم د خپلې نظریې او د تبلیغ نه غوښتو شوي نه دي. خان زمان کاکړ سره زما پیژنګلو نشته. کاکړ صاحب زه صرف د خپل لیک او پښتون تحریک کې د هلو ځلو تر حده پیژنم، خو سلیم ناشاد زما ډېر نږدې ملګری دی او د ګفتار او کردار نه یې ښه خبر یم. د دې نه علاوه زموږ د دواړو په ژوند، غربت، سیاست او ادب کې ډېر قدرونه مشترک دي. زما هم دغه حال دی لکه ناشاد صاحب چې وایي کور پټۍ حجره جومات هېڅ نه لرم، زه خو هم مکین د لامکان یم. سلیم ناشاد یو سوچه سپېڅلی مارکسیسټ دی او زه ځان یو سوچه ترقي پسند باچاخانې ګڼم. موږ په یو داسې معاشره کې ژوند کوو چې په هغې کې پلار په نیکه د محنت مشقت خاوند په قرض کې پیدا شي، لوی شي او مړ شي. بل اړخ ته سرمایهدار جاګیردار په خپل ټول ژوند کې دوه ګوتې سلور نه وړي او د الله تعالی د ټولو نعمتونو نه مستفید شي او په دنیا کې د جنت مزې واخلي. داسې ټولنې ته به څوک د انسانانو ټولنه وایي. ځکه خو ناشاد صاحب ته د انسان د خوشحالۍ او ترقۍ معراج مارکسیزم ښکاري او زه د پښتنو د ټولو رنځونو علاج په باچاخانه کې وینم. ناشاد صاحب د خپلې نظریې دپاره نه ستړي کېدونکې مبارزه په یقې سر کوي او زه هم د 30 کالو نه د پښتنو د سوکالۍ او خپلواکۍ دپاره د وس نه سوا هلې ځلې کوم. ما او ناشاد په تش جیب خپل سرونه د غر سره جنګوو، خو تر اوسه هم درېیم ملګری پیدا نه کړی شو. موږ دواړه د کانزادګان یو، خو بیا هم زموږ مثال د سیند د دوو غاړو کنارو دی چې یو بل سره برابر روانې وي خو یو ځای کېږي نه. په طبقاتي مسله ورسره زما سر خلاص دی، خو ناشاد د ټولې نړۍ غم په سر اخیستی دی او ما صرف د پښتنو، ځکه چې زه د ناشاد په شان پهلوان نه یم چې دومره دروند پیټې په سر واخلم. ناشاد وایي د ټولې نړۍ فارفخ په یو ځای کېږي نو بیا به د ظلم او جبر نظام دړې وړې کېږي. او زه وایم چې په کثیر القوم ملک کې دا ممکنه نه ده. ما ته د دې حل په قامي جمهوري انقلاب کې ښکاري، ځکه چې د هر قام خپل مفادات، نفسیات او چاپېرچل وي. خو نه ناشاد د خپلې نه وړي او نه زه د قام او وطن په مینه کې ښکېل یم او ناشاد د قام، وطن او د ژبې د قید نه آزاد د انسانیت په معراج اوچت ولاړ دی. لکه څنګه چې وایي چرته نه ماته چې الهام د ژوندانه شوی دی، په هغه ګام په هغه کام په هغه بام هغه بلی به سترګې څنګ پټوم.
که په هر وطن کې اوسي چې مزدور دی سیک هندو که عیسائی دی زما ورور دی چېرته چې هر څوک هر یو کار کوي د خدای دپاره زه هغه ځای کې هم انسان دپاره منډې وهم څنګه چې د چا زړه کې به راځي څنګه به د چا زړه کې به راځي د یو خدای تصور تر څو په ځمکه چې آکاش ته دی غلام شته دی اگر چې ناشاد صاحب د خپلې نظریې تر مخه د کام ژبې او وطن د قید نه آزاد دی خو آخر پښتون هم دی هر کله چې ما د ناشاد صاحب شعري ټولګه کونجې ولوستله نو دومره خوند یې راکړو چې څو څو ځله مې بیا وکتله ناشاد ډېر په روماني اثرناکه او خوندناکه لفظونو کې د خپلو احساساتو اظهار کړی چې د فیصل پاران هغه خبره که داسې شاعري چا 200-300 کاله آګاهو کړی وی نو نن وخت کې به هر یو شعر د متل دپاره پکارېده دا خبره زه بې مخه بې ملادي کوم ځکه چې ناشاد رښتیا بل ته هم ویلی شي او د اورېدو توان هم لري او بل ما د ناشاد په کتاب کې د خپل کام ژبې او وطن سره د بې کچه مینې بلا شعرونه وکتل چې دې حیران کړم او خوشحاله هم ډېر کړم حقیقت هم دا دی په کومه خاوره او کوم کام کې چې انسان پیدا وي نو فطري طور به یې د هغه کام او خاورې سره د نورو کامونو په پرتله مینه هم سیوا وي که څوک یې اظهار کوي او که نه کوي د دې ثبوت ماته د سلیم ناشاد په شعري ټولګه کونجې کې ښکاره باره ترلاسه شو چې ما کله دا کتاب ولوسته د پښتنو سره د شوي ظلم ستم د کام په نااتفاقۍ ناپوهۍ بربادۍ چې سلیم ناشاد څومره ناشاد دی او د کوم کرب او درد نه چې زموږ شاعر تېرېږي د هغې اظهار یې ډېر په زړورتیا د شعر په خوږه ژبه بیان کړی دی چې د خپل ولس داسې ترجماني ډېر ریاکار کمپرستان په عامو خبرو کې هم د یو بل سره نشي کولی داسې د بې غرضه او سوچه مینې اظهار صرف د ناشاد غوندې پښتون کولی شي چې پښتون یم ناشاده نو د چا نه په څه کم یم او ځکه خو په جار د پښتنو ترمنځ د پولو دیوالونو او زنګیرونو غندنه کوي دا په یو کور کې کورکي څه ژوندون دی پولې لمیانځه وړل غواړو پښتونخوا غواړو ټول ارمانونه مې د زړه پښتانه واره په لر او بر کې اوسي چې غیر غماز مې خوري د زړه پېښور پښتون لالې مې د په سر کې اوسي افلاطون نه یم چې جوړ کړم خالي ریاست ناشاده د پښتونستان دپاره منډې وهم او دې شعر ته پام وکړئ چې څومره په رواني او په روماني انداز کې د پښتنو تقسیم غندلی دی د اوربل نیمه کې کږې لارې ته فکر یوړم د اوربل نیمه کې کږې لارې ته فکر یوړم دا د ډیورنډ کرښه ده ختمه په یو چل نه شوله روحانه او خوشحال خانه ناشاد د پښتنو په اوسنو حالاتو دومره دړمن دی دې شعرونو کې وګورئ د بېوزله پښتون ورور په درد مې زړه چوي که کابل دی که مردان را باندې ګران دی د افغان په ننګ مې توره در اغستې مقلد د پیر روښان او خوشحال خان دی او دې شعر کې خو کمال کړی دی او د پښتنو هغه تاریخي ناپوهۍ ته اشاره کړې ده چې د صدو نه پښتانه لا هم اوس هم هغسې په دغه موږي ټکرې وکړي یوازې د مغولو ته ناشاده روښان ښیم بلا درویزګان که پیر بابا پسې روان دي لکه چې ستر خوشحال بابا سهونو کاله مخکې ویلي وو چې زما په خیلخانه ولس وشو ودې نشي په هندو او مسلمان خو نن هم پښتون ولس د خوشحال بابا د وخت هغه ظلم او ستم د طالبګردۍ او ملاګردۍ په شکل کې روان دی او پښتانه د هغه وخت نه زیات د بدترین جارحیت ظلم او جبر ښکار دي چې موږ او ناشاد دې پکې پیدا هم شو لوی هم شو او زاړه هم شو ناشاد هم د دې خونړۍ حالاتو نه د وتو دپاره خپل ولس ته د مقابلې او لوړ همت سبق ورکوي ناشاد هم ورته ولاړ لکه خوشحال دی زمانې که خوی راغستی د اورنګ دی د هر طرف نه یو ګیر کړي د عذاب پرښتو دا پښتونخوا ده او که نه قبر کې ساه اخلو پېښور دی که کابل دی خو بس یو پښتون ته چل دی نمرودیانو ودرولې یو خلیل دی په انګار د جانان د غلام ذهن برکت دی چې پینډی راته لاهور او رتنبور دی ناشاد تش د پښتنو په بربادۍ ویر نه کوي بلکې خپل ولس ته دغه علتونه او کردارونه هم په ګوته کوي چې د چا د لاسه پښتانه په دې دنیوي دوزخ ژوند تېروي د ګوتو د نیوو ورته هېڅوک هم پیدا نه شو چې دا تور پیرنګی څنګه د افغان په غوښو پایي یاران خو ځکه دې روان په ګډو لارو چې نه یې خیال کې د بابړه نه ټکر ته پوري
د پښتنو په کومه بجاړې ملاګردي طالبګردي د ژبې ثقافت فنا کېدو جهالت غربت بېوسي نااتفاقي یو زخم نه دی چې به جوړ شي هزار زخمونه مې په زړه دي مړ به شمه خو ناشاد د دې ټولو رنځونو تشخیص هم کړی دی علاج هم تجویز کړی دی نه خپل تهذیب نه ثقافت نه روایت نه خبر نه خو د کام او نه د ژبې اهمیت نه خبر په خپله ژبه به تر څو پورې د بد ښکارمه په پردی ژبه به تر څو پورې خطونه لیکم زه په هغه کشمیر څه کړم ما ته خپل وطن کشمیر دی خټک بنګش که یوسفزي او ورغزي لالونه د محبت په تار پیرمه یې د زړونو امېل په وسایلو چې د ژوند پکې اختیار مو خپل وي ناشاده موږ یو د یو داسې پښتونخوا د ساینس او ټکنالوژي په دې دور کې چې د نړۍ قامونه یو بل سره په سیالۍ کې په سپوږمۍ باندې قدمونه ایښي دي خو پښتانه د دغه قطاره بیخي بهار دي او اوس یې هم د ملا په نیت دی د دنیا ژوند ته عبث وایي او د مدرسې د تعلیم نه علاوه تعلیم ته علم نه وایي خو ناشاد د خپل قام په دې بدترین زوال ډېر فکرمند ښکاري په خپله هم څه وکړه چې زه هم لږ فخر وکړم تر کومې به زړګیه د پردو کمال ته ګورم د سترګو نه مې اوښکې د باران په شان ورېږي چې دې دور کې زه د پښتنو زوال ته ګورم پښتون یو ساده جذباتي کام دی په معمولي خبره د یو بل وینې څکي او د خپل وطن په بربادۍ باندې هېڅ کار نه لري خو د پردو دپاره یې هر وخت خپل سر په تلي کې ایښی وي ځکه ورته اغیار بادران وایي حالانکې په ټوله نړۍ کې نن سبا د پښتون نه بېوسه او کمزوری خلک نور نشته خو د جهالت په نشه کې ترې نه خپل ځان روک دی چې د خپل ځان جاج واخلي ځکه خو ورته ناشاد آینه ښایي که شو لاو په اباسین که په بارود اوسو خو لا ګرمي د پښتنو د مزاج اوس هم شته دی او د ناشاد صاحب د شعرونو هغه پړاو ته اوس رالم چې موږ دواړه یو ځای کړي ته چې څه غواړې هغه زه هم غواړم زه چې څه غواړم هغه ته هم غواړې راځه چې دواړه سره یو ځای کینو د محبت یو څو خبرې وکړو خبرې څه چې پرې عمل وکړو یا خپله خاوره او خپل کور آباد کړو د دې نورې نړۍ غم به هم کوو خو اول ما ته د خپل کور فکر پکار دی د ناشاد صاحب په شعري ټولګه کونجي کې د خپل قام او وطن سره د بېکچه مینې نور هم بلا پند او نصیحت نه ډک شعرونه موجود دي خو د توالد نه د بچ کېدو په خاطر ما ډېر زیات اختصار نه کار واغسته زما په خیال یو ښه شاعر او ادیب د قام مصلح وي او د هغه فن د اصلاح ذریعه وي او چې بیا شاعر مفکر هم وي او کردار او سیرت هم لري نو داسې شاعر په حقیقت کې د قام سترګې وي ړندو او رکو ته لار ښایي اورېدونکي غوږونه پیدا کوي او جمود ماتوي نن سبا په پښتنو کې بې حسابه شاعران دي او شاعري کېږي بې درېغه کتابونه د چاپ نه وځي چې اکثر پکې د یو شان خیالاتو اظهار په جدا جدا قافیه ردیف کې شوي وي په داسې وخت کې د سلیم ناشاد رول کتاب کونجې د تازه هوا چپه ده چې یقیناً به د قام په ذهن او سوچ خاص سره وغورځوي خو که پښتانه د دې غوره کاوش قدر وکړي او بیا یو بل له کونجې ورکړي نو د ظلم او د استبداد د سیلاب مخه اړولی شي نو بیا به ناشاد هم دا ګیله ختمه شي زما دپاره کله څه دنیا له نرخه وځي څومره یم ګران خو ارزان څومره تا اخیستی یم دی د ناشاد صاحب ته د خپل خوارو دارالولس د پوهې او خدمت دپاره نور هم توان ورکړي ښه صحت او عمر هم ورکړي چې تر څو پښتنو ځان نه وي پېژندلی تر هغې په یکې سر د حالاتو زول او توپان ته لکه د غر ولاړ وي اوس خو دې غم د جانان هم کټه کولی نه شي د دوران غم مې څوکیدار د زړه په کور ولاړ دی چې یو توپان هم له ځایه خوځولی نه شي ناشاد حالاتو ته د خپلو پښو په زور ولاړ د توجه یو امتحان